بلوچستان کې په اف سی ځواک برید شوی، 4 سرتیري پکې وژل شوي، 2 ژوبل دي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ د پاکستان لپاره ډیر مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنۍ ضلع کې د اف سی یا ملیشي ځواک په موټر برید شوی، 4 سرتیري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پیښه په داسې حال کې شوې چې په 24 د سپټمبر اف سی په هرنۍ کې د 2 کمانډرانو په ګډون د 6 ترهګرو د وژلو دعا کړې وه. د هرنۍ ضلع مرستیال کمشنر سهیل انور پیښه تایید کړې، ویلي دي د بلوچستان په هرنۍ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو پر موټر برید شوی چې په نتیجه کې 4 سرتیري وژل شوي او د یو افسر په شمول 2 نور ژوبل شوي دي. د هرنۍ لیویز ځواک یو سرتیري د نوم نه اخیستلو په شرط وګورئ ډیوات ته د ټلیفون لارې وویل چې د دویم په ورځ له کوټې ښاره د 100 کیلومتره لرې پرته په هرنۍ سیمه کې د کوټې پر لویه لار د شهرګ او کوهسټ ترمنځ د اف سی ځواک پر قافله د سړک له غاړې ښخ شوی ماین برید شوی. چارواکي زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې د ځواکونو د ګښت موټر له یادې سیمې د تېرېدو په حال کې وه. د پیښې په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو 4 سرتیري وژل شوي دي. لیویز چارواکي زیاتوي چې په یاد برید کې د ملیشیا ځواکونو د یوه لوړپوړي افسر په شمول 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. په پیښه کې په موټر کې سپاره 4 سرتیري شناخت د حسین رحمت، محمد سلیمان، مجید فرید او ذکر په نومونو شوی دی. د ریپورت د جوړولو تر وخته د یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د چارواکو په خبره ټپي سرتیري د علاج لپاره کوټې ته وړي دي. د ځایي خبریال علانور ناصر په خبره له یادې پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې په پیښه کې د ککړو خلکو د پلټلو عملیات پیل شوي، خو د ریپورت تر بشپړېدو پورې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.